السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نویو فریزر وربونو سره چې ډیر مهم او ورځني کارونو کې استعمالیږي او په ورځني انګلیش کنورسیشن کې د ډیر شته تاسې هر ځای کې ورسره مخامخ کیږئ. نو موږ نن دغه شیان تاسو ته پښتو ته وژباړل او له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. زموږ چینل تر اوسه نوی دی او هیله ده چې تاسو ورکې ګډون وکړئ. نو راځو درس پیل کوو. لومړنی فریزل ورب چې دی هغه ټیک آف دی. ټیک آف معنا پرواز کول. to leave the ground and fly یعنی میدان پرېښودل او پرواز کول یا الوتل. پرواز کول صحیح ده. دویم چې دی ټیک ډاون write down spoken words یعنی شفاهي خبرې اترې لیکل یا لغات لیکل صحیح دی. ټیک ډاون write down spoken words. دریم نمبر چې دی ټیکن معنا یوه دنده یا مسؤلیت په غاړه اخیستل یا یوه دنده او مسؤلیت منل. to accept a job د دندې قبلول or responsibility یا د یو مسؤلیت منل یا په غاړه اخیستل. یعنی ټیکن معنا د یو مسؤلیت یا د یوې دندې په غاړه اخیستل یا یوه دنده او مسؤلیت منل. ټیک آوټ لرې کول. to remove something from a place د یو ځای څخه یو شی لرې کول. د یو ځای څخه د شي لرې کول ته ټیک آوټ لرې کیږي صحیح ده. so it's your turn to take out the garbage from my house یعنی ستا وار دی چې زموږ دغه څخه ګند لرې کړې. بل د keep off to not touch something د یو شي نه ټچ کول صحیح ده. نو دغه و د نن ورځې 5 فریزل وربونه. تاسو هیله کوشش وکړئ چې دا